همدغه عمل په دوران کې به دې ساه واخلي، نو اخرنی عمل به د دنیا نه څه شي؟ هغه به یو نیک عمل شي. که تاسو دا غواړئ چې زموږ اخره خاتمه په ایمان شي، نو نیک عمل له زور ورکړئ او د بدو اعمالو نه ځان لرې ساتئ، ځکه چې هېڅ پته نه لګي کله تا نه دا څه وشي. زه مثال درکړم، یو سړی د سګرټ لګولی سګرټ څکي، دا یې ټول ساتي. یو سړی سګرټ څکي، خدای به دا ګارنټي موږ له راکړي چې د دې سګرټ څکو په دوران کې به دنه ساه نه وځي. څوک دا ګارنټي ما درله کولی شي؟ نه شي راکولی. یو سړی ټي وي ته ناست دی، یو سړی فلم ته ناست دی، یو سړی سندره اوري، یو سړی د جنۍ تصویر ګوري، پردۍ جنۍ، یو سړی لګړ فلمونه ګوري، یو سړی غلطې رابطې ساتي په نیټ باندې، او د دقې په دوران کې د ده ساه ووتو، دا سړی به الله له څه جواب ورکوي؟ څه جواب به الله نه ورکوي؟ ځکه ما دا واقع بیان کړې وه، د یو بیان کې تاسو به اورېدلي وي کېدای شي. یو عالم دا واقع بیانوله د یو کس چې ما پېژندو، وایي هغه راته خبره کوله د خپل یو کشر چې هغه کور کې مونږ کتو او نه و، کمره کې هم نه و، په چیګانه کې هم نه و، منډو کې هم نه و، مور ورته هم اواز کوه، ورته هم اواز کوه، ځوان هلک راشه کوم ځای کې. نو بیا چا به دا ویلي چې باتروم کې به یې کېدای شي. نو چې کله باتروم له ورغلي د هغې دروازه بنده وه، دوی ورته ورټکولی دی، چغې ورته وایي پلانې روځه روځه، اواز نه راته ویرېدلي، دا ور یې مات کړی. وایي چې دا ور یې مات کړو، نو هغه هلک دلته مړ پروت و. دا ګټه خبره نه ده، دا ګټه نه ده، د دې نه ګټه دا ده، وایي مړ پروت و او په موبایل کې ورته لغړ فلم چلېدو، او ده په هغه ټیم باندې د لاس هغه زنا کوله، د لاس هغه شهوت یې پوره کوه. نو لاس یې په عورت باندې و، دې حال باندې سړی مړ پروت و. وایي لاس یې په عورت باندې و، لګېدلی ورته په موبایل کې فلم و، او پروت په باتروم کې. اوس دا مې یو خاتمه ده. نو سړی به دا وایي نه نه نه، په ما داسې حالت نه راځي، دا ته څه وایې په تا داسې حالت نه راځي؟ ته چې دا کومه ګناه کې تا ته څه پته دی چې دې منځ کې به ته مړ کېږي که نه مړ کېږي؟ یو سړی یو ګناه کې اخته دی او الله ترې ساه واخېستو، دی به الله له څه جواب ورکړي؟ که یو سړی د الله بندګي کوي او مړ شي، الله لکه مثال به یې ذکر کړم. حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حج له لاړه، هغه یو حج کړی دی، نبوت نه بعد یو حج یې کړی دی، او هغې ته څه ویل کېږي؟ حجة الوداع. د دې حج په دوران کې یو سړی د اوښ نه راولوېد، یو صحابي، او د اوښ بیا په لته ووه، مړ شوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل، دی په ده ته احرام کې کفن کې یا بل کفن به ورته نه اچوئ، او سر به ولم نه پټوئ، او خوشبويي به هم نه لګوئ. صحابه کرامو یا رسول الله ولي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دا سړی به د قیامت په ورځ راپاڅي او دا خپل عمل به پوره کوي، د ده ته راغلی او تلبیه ویله کنه، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کله چې اسرافیل په شپېلۍ کې کوکې وکړو که نه، دا سړی به سره د احرام راپاڅي او تلبیه به وایي لبیک اللهم لبیک. ګوره په عبادت کې مړ شو، دا حال دی. او چې سړی په بدو اعمالو کې مړ شي، الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. والله چې زما خپل ځاني دا سوچ دی، او ستاسو هم انشاءالله دا سوچ وي چې اخره خاتمه به زما ګورئ څنګه وي. زه د خپل ځاني څخه دا ډېر غټ سوچ کوم، ډېر غټ سوچ کوم چې ګورئ الله به رانه راځي، باور کې وکړه. پته نشته چې په هغه وخت کې به د الله په یو بندګۍ کې مصروف یم که نه ګناه کې به لګېږم. پته نشته ګاډی به اکسیډنټ کېږي، زه به مړ کېږم، او پته نشته چې څوک به مې مړ کوي، او پته نشته چې خوب کې به مړ کېږم، پته نشته هارټ اټیک کې به مړ کېږم. ډېرې د سوچ خبرې دي، ډېرې ګټې د سوچ خبرې دي. او څوک دا نشي ویلی چې په ما دا مرګ نه راځي، راځي به په هر چا به راځي، خو څنګه به راځي دا یو سوال دی. که تاسو دا غواړئ چې اخره خاتمه دې په ایمان شي، او دویمه د مرګ دا سخته د باندې اسانه شي، د مرګ دا سخته، نو څه به کوي؟ نیک اعمال له زور ورکوي. نیک عمل کوه، الله به درته د ځنکدن هغه سخته هم اسانه کړي. د ځنکدن ګوره ډېره لویه سخته ده، ډېره لویه سخته ده. ځکه عمرو بن العاص رضی الله عنه